د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزیر محترم الحاج ملا محمد ساسانی پرون په ار کې د اوزبیکستان د لومړي وزیر مرستیال محترم جمشید خوجایف سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د پراختیا او د اوسپنې پټلۍ د یو شمېر مهمو بنسټیزو پروژو په اړه خبرې اترې وکړې. د لیدنې په پیل کې د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ د مطالعاتو د پیل نیټې د ټاکلو په اړه خبرې وشوې او دواړو لورو د دې مهمې سیمه ییزې پروژې پر چټک پرمختګ ټینګار وکړ. همدارنګه د تور غونډۍ بندر پراختیا د دې ناستې له مهمو محورونو څخه وه. د اوزبیکستان د لومړي وزیر مرستیال د خپل هیواد له لوري د یاد بندر د پراختیا په برخه کې د پانګونې لپاره چمتووالی څرګند کړ او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي او سوداګریزو همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام وباله. ورپسې دواړو لورو د هرات مزار شریف د اوسپنې پټلۍ د پروژې په اړه هم خبرې وکړې او اوزبیکستاني لوري د دې پروژې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړه. د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد د کچې لوړول هم د دې لیدنې له مهمو موضوعاتو څخه وو. په دې برخه کې دواړو لورو د انتقالاتو د زیاتوالي، د ترانزیتي همکاریو د پراختیا او سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار وکړ ترڅو د سوداګرۍ او ترانزیت بهیر لا چټک شي. همدارنګه دواړو لورو د سالنګ پر لویه لار د سوداګریزو توکو د لیږد د بهیر په اړه هم خبرې وکړې. د ټولګټو محترم وزیر څرګنده کړه چې د ترانزیت د اسانتیاو د لا ښه کېدو په موخه د سالنګ لویې لارې د اساسي بیارغونې چارې د پخوانیو ترسره شویو کارونو په دوام په چټکۍ سره جریان لري. محترم الحاج ملا محمد ساسانی په دې لیدنه کې ډاډ ورکړ چې دا مهال په افغانستان کې د پانګونې بشپړه زمینه برابره ده او د اوزبیکستان هیواد کولی شي د افغانستان اسلامي امارت د اصولو، قوانینو او معیارونو په رعایتولو سره په یادو برخو کې پانګونه او فعالیت وکړي. نوموړي همدارنګه د ګډو پروژو په پلي کېدو کې د ټولګټو وزارت پر همکارۍ او ملاتړ ټینګار وکړ. د لیدنې په پای کې دواړو لورو د افغانستان او اوزبیکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او ترانزیتي او دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او دا یې د دواړو هیوادونو د مشترکو منافعو د تأمین لپاره مهم او ګټور وبلل.